د لاغړو پر کور کلی د مازدیګر د لمر وروستۍ شغلې لګېدې او ډیری خلک د لمانځه لپاره جومات ته تللي وو. پر کلي د هوان لګېدو دروند غږ ځمکه ولړزوله او د کلي په څنډه کې له یوه کوره تور لوګی اسمان ته پورته شو. هوان د یوه کور په یوه داسې څنډه کې لګېدلی و چې ښځې او ماشومان پکې راټول وو. په یوه شیبه کې د کورنۍ هغه غړي چې بهر وتلي وو له کلیوالو سره ګډ د پیښې ځای ته ورسېدل. حالت دومره بوږنوونکی و چې د پیښې عیني شاهدان او د کورنۍ غړي یې د کولو توان نه لري. نو زه هلته په کلي کې نور هلکان وو، ما هغو ته ودرېدم، هغه مې ګوښه کول، مل تاسې نن ځای مه راوځئ. نو زه چې له هغه راتېر شوم بل اړوند راغی، متصل دوهم اړوند پسې راغی. چې دوهم اړوند راغی د ما کور له جوماته داسې لږ دراز ده، جومات لرې ته رسي. نو زه چې دا نیمایي ته رارسېدم، دا زموږ د کور له خوا یو هلک راوه، د همسایه کور هلک و، هغه د اسانیې ته په غوله ځنې نیوتی و، هغه وایي چې لګېدلی. نو ما په هغو غږ وکړو مال خیر و هلکه څه کیسه وه، دا زموږ په کورې کې دوږ راپورته شو، دوړې راپورته شو. د دې هلک زبون وال شوی و، غږ یې نه کاوه. نو زه څنګه دلته رالم، هلته خو نو اسانه ډېره سخته وه.